بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه میمنه د افغان ابدالیانو او د هانګ کانګ ترمنځ لوبه تقریبا د 8 ساعت وروسته شروع کیږي. تیر ځل خو ماته مبارکیان درکړي، اوس بر سره لوبې نه مخکې څه ډیټیل شریک کړم. ګورئ، اول خو د زما د خوښې 11 بر سره شریکوم. په دې 11 کې تا سره وفي الله ترخیل غوندې کس په بینچ ناست دی، په بینچ، او رئیس احمدزی سلامونه کوي سیدی قتل ته. دې سیدی قتل ته به تا موقع نه ورکوله چې ته کله دغه اسسټنټ کوچ وي هر څه. اوس چې خدای نظر شو د سره دې خلکو نه خلاصیږو نه، که دا فسادي نظام شي، که دا امارتي نظام شي، مافیا هر ځای کې مافیایي. دا اوس څنګه مافیا ده چې دا 10 کالو راسي هم دا خلک دي. خو دا خبریالان چې دا بعضې که نه دا دا د دوی غلطي ده. دا بس هر کرکټ بورډ هر رئیس ته چمچه توپ کوي. ډزن مېرر چې هغه څه تعلیم کړی، په تیشي پوهیږي، په څه نه پوهیږي، بس کش ورکوي. نو دې رئیس احمدزیه ته چې کله داسې سلامي کوي، تا نه قربان شم. دغه سلامي دا زما ویډیو یاد ساتي، دا به ته وفي الله ترخیل تم کوي. اوس خو فلحال تا په بینچ کې نولی دی او لګیا الاونډرانو ته مکش ورکړی دی. نو د افغانستان ټیم لکه څنګه چې موږ سمی فاینل ته په ګربز او په ابراهیم زادران ووتو، دلته هم خبره هماغه د سیدی قتل ده او زبید اکبري ورسره په اول گیم کې پارتنرشپ وکړ. باقي خو وروره هغه درویش رسولي کیپټن دی او څنګه شاټ چې د بنگلادیش خلاف وواهه په 1993 کې ډیمن مارټن په استرالیا کې همدغسې یو شاټ والی او استرالیا هغه گیم بایللی. 8 کاله ډیمن مارټن بیا په ټیسټ میچ کې هغه استرالیا ورته چانس ورنکړه. دومره کیرلس شاټونه باندې واله نه وهي. دلته څه دا نه دی، ته خو له سره ټیم ته نه راغلی، ته خو یو پراپر بیټسمین یې. موږ خو دا فکر کوو چې ته داسې پلیر یې چې ته به پلیر یې چې راځي او چې دا څنګه شاټ تا ووهه بډبیری شاټ. دا شی وروره دا نه چلیږي. دا شی به ذهن نه وباسي. سی پراپر لوبه به کوئ چې مخکې راځئ چې پرمختګ وکئ. وفي الله ترخیل بهترین پلیر دی. ما په شپږیزې نه مخکې هم دا بار یو دا محمد اکرم هم زما خوښ شو. دکې هم ډېر ښایست ټاپ ټیلنټ و. دغه کسانو ته باید موقع ورکړل شي. صرف په آلراونډرانو باندې ګوره ته سمی فاینل نشي ګټلی. سمی فاینل کې به دې بیا کار خرابېږي که دا تا کریم جنت او پلانکی او ډینګری دا شي نه چې دی دا تورې والا خلک نه دي اصلي ځای کې. نو ولوبوه، خو پراپر بیټسمین باید چریم په بینچ نه وي. یې مه راوله چې راولې، پراپر بیټسمین باید ولوبیږي. نو اوپننګ ته ستا هم دا زبید اکبري او سیدی قتل، وان ډاون وفي الله ترخیل. نمبر 4 که ته دا لونډران لوبی نو دغه دی نمبر 4 شي دا کریم جنت، نمبر 5 دی درویش رسولی شي. ځکه کوم کوتکی چې تا واواوه نو دا خو د بیټسمین دغه نه دی. خو سرکمسټنسز ته ګورئ، که مثلا دغه درویش رسولیم څلورم کېدی شي پینې، دا څه مشکل دومره نشته. شپږم شاهد الله کمال، که اورونه پاتې، که مثلا اورونه کم 15 پاتې، شپږ پاتې، نو اسحاق رحیمي مخکې کولی شي. نو دا تا ته اوم دا شپږ اوم مخکې کولی شي. اتم نمبر قیس، نهم غضنفر، دا اولسم بلال سمی، اولسم فریدون لوبولی شي. یا عبدالرحمن رحمانی چې دی په ناشنل ټیم کې لوبېدلی دی او هغه په بینچ دی. نو دغه نه کوي خپل دغه ته د وګوري. خو فریدون از نار ا بیډ آپشن. ما لیفټ آم وکته، ډېر انرجیټک بالر دی اینډ سکیډي بالر دی. نو چې زه اوس د فریدون په رحمانی باندې دغه کوم نو څه ټیلنټ دکې شته. ګورو به چې څنګه کېږي. اینډ بلال سمی لاین او لین باندې ورته کار په کار دی. پیشن جذبه کې ښه ده، خو لاین او لین باندې ورته کار په کار او کوشش کوه سکور دومره مو ورکوه، ویکټ په خپله هرته راځي انشاءالله. دې 11 کې اوس تا سره دوه دا فاز بالران شو. یو در سره کریم جنت شو فاز، دریم در سره د سپیننګ کې در سره غضنفر قیس 2 سپینران شو، او دریم در سره دغه شاهد الله کمال راونډر تا سره شپږ شو. وفي الله ترخیل هم بالینګ کولی شو. دا تا سره 7 آپشن شو. دغه دا خو مې صرف درته اوس هانګ کانګ نه دارته پاکستان خلاف لوبې تم یادوم انشاءالله. که پاکستان سره سمی فاینل راغی زه خوشحالي کوم چې پاکستان سره راشي. خو که چېرته پاکستان د یو ای نه لوبه بایلو ده نو بیا دڼیا کېږي. او څنګه د پاکستان نن سبا حالات دي یو نیور نو. ځکه بنګالیانو په خپل وطن کې وواله،
نو سلسله خراب ده. خو کوم سکواډ چې پاکستان محمد حارث او دغه او انډیا هم د ابي شک شرما او شینه ورچولې دي سیریس خبره ده. یو ای د پاره پاکستان بیټ کول په دې دغه کې زما په نظر باندې پاکستان به سیمی فائنل ته وځي، افغانستان او دغه به سره سیمی فائنل بیا په هغه باندې هغه وخت سره خبرې کو ډیر کیف کوي. خو زمونږ همیشه خپل په تبرګي وو ازمن خپل مافیا چی کنه دا بیا روسته دغه د پاره سلامي وهي چې بس نیوز او دغه ورڅ کې راشي ظالمان ورور دینه روزي just get out of this thing. سی ټالنت څنګه ته زب اسسټنټ کوچ یم یا زب کوچ یم او وفیولا تر خیل په بنچي ستا دماغ کار نه کوي ته سره په کرکټ پويږي نه خوار شي بیا راځي کریډیټ ته تیار نه استستای د شرم مقام دی درته چې صرف ستا ته د کوم ټورنمنت ته مخکې سیمی فائنل ته وځي ته صرف په سیدی قتل او زبید اکبری په اول گیم کې هغه د سی گیم کړو چې ځان د پاره کړو خو سیدی قتل وسیله د نوم ورتل ورسره ډیر خسته خوګ لګیږي دا کس او د تم نېشنل ټیم کې باید موقع ورکړل شي دا باید افغانستان دغه کې ان شاء الله یي نو هیله دا چې ټیم د هانګ کانګ خلاف سیټ کی سیمی فائنل د پاره ځکه سیمی فائنل باید د امداسي وګټي او بیا ان شاء الله فائنل کې انډیا والا هم خدغه راوستي ګوروګان خو بیا ور سره ګورو ان شاء الله هغه وخت کې نو دا ور باندې فلال دومره خبري کافي بیا بل وخت نور ډیټیل سره خبري کوو تاسو ټولو د قتل او شیر کول نه یو جهان باندې ګوري مونږ د کرکټ مینوالیو دا کرکټ مرکټ دا شینه چې دا ویډیوګان دا سره دا میټول هر ځای کې مونیټایزیشن بند کړي وایي یو روپۍ مننه دا پکار او نو غواړم چې تاسو ته په اډ راشي زما خپل خان راځي په ویډیوګانو کې تر خوشي وایي نو بیا هم که راځي هغه د دوی خپل ورکیا چې د ځانه نو ایز دغه نه مونږ خالي د کرکټ مینوال زی مینوال تاسو مینوال استي دا کرکټ واحد په افغانستان کې چې که هر نظامونه چې هر څونه مافیا شي منګ الحمدلله د سي ساتلې دا چې دا خراب شوی نه ده دا خکېدو طرف ته روان دي دغه سي افغانستان هم غواړو چې خشي کرکټ باید یو پرایم مثالی او دا ټول څنګه او تاسو ټول برکت زما خو خیر بس راځم خبرو کوم تاسو برکت ته راځي شیر کوي او کش ور کوي او هغه د ظالم خلاف غاک پورته کوي د ظالم خلاف خبرې کوي د نر بچی استي ځکه دا چاپلوسان هم ډیر زیات دي او همدا دی وخت را کریم جنت بجیروره یو شاټ نیواله الیکسټم ته 15 چاپلوسانو ورته پوسټونو ویډیوګانې کړي پرې د لکه 50 T20 کړي هی هاز ټو ډو ا لات دا به ډیر زیات کارو کی چې دا د لپاره ما پروف کی لکه اوس غلط پروف ګلبدین وګور امپروف شو هیڅ مشکل نشته جنت باندې نوم باندې دغه کېږه مر ورا پوهې صرف ځان ټایټ کا بس سی لکه خو پراپر لو باید وکي کنسیسټنت پرفورمنس باید وکي او ایمرجنګ ابدالیانو کې باید ستا پرفورم شرف الدین اشرف خدای دې سره د میرویس اشرف ازایم بس خلک به ولز درته دومره خیری وکي ظالم بچانو غر کو پارک بشي شرم درته پکار دی پاکستان په دغه کې یو توکیر زیا چیرمنو داغه زوی غوښته چې دغه تراشي لکه نېشنل ټیم ته نو هغه چیرمن استعفا ورکړه ځکه دا کانفلیکټ اف انټرست راځي مګر ته په امارتي نظام کې چې اسلامي نظام هم ځان ته یې ماشاءالله د تیر فسادي گنجای راپورته شوی خپل وراره او هغه وراره کله نېشنل ټیم کې کله ای ټیم کې کله ابدالانو کې چې هیڅ توره نه کوي ما ته غوړه شکل نه ښکاري چې دا نور لوبغاړو باندې به څونه پریشر اچي چې زما کاکا جانې ما چیرمن است نو دا شی باید ختم شي وروره ظلم مه کوئ ناچیزه مې خدای مو وهي دا کرکټ ته دا د ولس ارمان دی دې سره لوبې مه کوه او بیا کریټونه اخلي چې پلانکای ما راوسته لری شي پوه شوې د بوسو لاندې اوبه نن سبا دور کې نه ځي انډیواله دا د سوشل میډیا دور دی دا د ټلیفونونو د ویډیوګانو دور دی هر څه در سره وځي خو هیله ده شرف الدین اشرف نور بینچ کوي هیڅ تخې نه دی بینچ کې غاړې ته کېنه ورته بس ضبط یو څو روپۍ اخله هغه د تره په برکت دی چې چیرمن دی خو دا خاني به همیشنی هر دغه نه وروسته چې دی کنه بهار نه وروسته خزان راځي په تاسې به خزان راشي ان شاء الله او د افغانستان کرکټ به همداسې رواني ډزنټ میټر چې هر څونه کسکرانې چیرمن شي او یا چکاریان یا ګونګیان سی او شي ډزنټ میټر کرکټ ټیلنټ د افغانستان په خاوره کې شته دی او ان شاء الله دا به ښه کېږي او نور به هم ښه کېږي ستاسې رول نجیب الله شینواری په لوی الله وسپارم خدای په امان السلام علیکم